خان بابا، موجوده حالاتو کې د افغانستان حکومت ته څه مشوره ورکول غواړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موجوده حالاتو کې افغانستان حکومت ته څه مشوره ورکول غواړم؟ افغانستان حکومت ته خو مشوره نو شم ورکول، خو ځان ته د ځان پشان خلکو ته مشوره ورکم. هغه دا چې چونکه موجوده حکومت د افغانستان چې دین او اغلا پخپونه دی ولاړ او سمرم چې نور تنظیمونه دي دغه دي ایتنی دی پکار شهره موجوده د افغانستان حکومت چې دین دا په امتحان کې واچي. ګورئ دا د اسلامي نړۍ د پاره د اسلام یو مضبوط بنیاد کې دی شي کچرتا په دې وخت کې فوکس شي دیتا د دې د مضبوطیات کنه نو دا ډیر خوي. دا بیا په رستو کې د ټول نړۍ د پاره د یو مضبوط بنیاد د اسلامی ریاست بنیاد هغه مخې ته راتلی شي. نو پکار د زموږ د خلکو ته چې هغه په دې وخت کې د افغانستان حکومت چې دی افغانستان په خپلم حکومت په خپلم په دې پوي وی چیرې چونکه هغه 13 یو دغه د شوی ده 13 تجربه د شوی ده چې هغه دغه د لاس یو د دغه خراب شوی دی کنه. نو دوی به کوشش دا کوي دوی په دې پوي وی چیرې او مونږ غونډه کې خلکو لم پکار دي نور تنظیمونو لم دغه لم پکار دي چې په دې وخت کې د اسلامي د ریاست د بنیاد د افغانستان حکومت چې دی دا په امتحان کې ونه شي. الله دیو کې چې مونږ د دې بنیاد د مضبوطیا له خاطر په دې پوه شو او سمرم چې د تنظیمونه دي دغه دي هغه د صلح حدیبیه نه کار واخلي چې دې بنیاد ته د ګام ته د اسلامي ریاست ته وخت ملو شي لګو. الله دیو کې چې مونږ غور وکړو او په دې باندې د عمل کول کوشش وکړو. مننه الله مخال.